د امرالله صالح د ژړا ویډیو او د خلکو غبرګونونه. امرالله صالح ولې او په څه پسې وژړل؟ نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان اسلامي جمهوریت د ولسمشر اشرف غني د لومړي معاون امرالله صالح یوه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي او نږدې په سلو کې هر شل کسانو په خپلو اکاونټونو خپره کړې او یوه تبصره یې پرې لیکلې ده. په لیکل شوو تبصرو کې دوه ډوله کسان دي چې وي د امرالله صالح پلویان او بلې مخالفین دي. پلویان وروسته له هغې په تصویر په خپلو پروفایلونو ولګاوه چې ځینو مخالفینو یې جعلي ویډیو جوړه کړه او یو اړخ ته ډالر پراته وي او بل اړخ ته د صالح د ژړا ویډیو خپرېږي. که څه هم معلومه شوه چې د صالح د دارایي لوټلو ویډیو هم جعلي وه او یوازې د صالح بدنامۍ ته دغه ویډیو خپره شوې وه. د صالح مخالفین وایي صالح په هغو ډالرو پسې ژاړي چې د وړلو توان یې نه درلوده او طالبان یې په کور کې دغه ډالر پیدا کړل. د صالح پلویانو دغه کار د پنجابي لاسپوڅو کار یاد کړی او ویلي دي چې د صالح اوښکې یې د ورور د جنازې مراسمو په آنلاین توګه لیدو باندې بهیږي. خو کمزوري مخالفین د ډالرو ژړا یادوي. د صالح ورور په پنجشیر کې د طالبانو په وړاندې مقاومت جبهه کې څو ورځې مخکې ووژل شو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.